عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل، او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو. اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیات دی، ځکه چې د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ، هغه وی چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهبت رهبار پختل نشما، خدا از د سبای ویلی رهبار تا. نن زما د محبوب طبیعت چې او غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د دنه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته نه کړي. له هیبت رهبار پوښتلی نشما، خدای د سبی ویلی وی رهبار ته. نو رهبار هغه قاصد ته وایي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو دا الله او داغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا د الله هغه معشوقانه رنگ دی، که خیال وکړئ په دنیا په عشق کې د رهبار نه چپټ نه، دا الله محبوبانا حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه. علماء لیکي چې جبريل سره په څو وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم او یا زره حجاب د خدای او د په منځ کې، او یا زره حجاب. نو دا او یا زره پردو نال شاتانا آواز وشو چې زما محبوب ته نن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا دغه وجه و چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو. نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې ځنه زه مخکې نشم. وی ولی؟ وی زه په عمر کې دې ځنه نه یم تللی، که دې ځنه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزرې وسوځي. نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبريل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرائیل اوریدو.
او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسه. بعض علماء لیکلي دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسه. خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته. نو گویا د قرآن کریم برای راس استاذ د جبریل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ د قرآن اغا الله او خو په واسطه د جبريل عليه السلام. په ذریعہ د جبريل بعضی وخت کې برای راس خبره د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه هغه ته حدیث قدسی وایي. حدیث کې مختلف قسم روایات، حدیث مرفوع دے، حدیث منصوب دے، حدیث فلان فلان. بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دی توئی چی دا اللہ و دا پیغمبر پا منس کی واسطہ نہیں، دا چا پا ذریعے ورطنی شویلی شوی. اغا بیا پا دریق قسمت یو قسم دادے چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویل. یو قسم دادے چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی. یو قسم دادے چې پیغمبر برای راست د الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده. نو ګویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم، یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې، یا خوب لیدلې. اس خوب باندې یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی آپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی؟ خوب دلیل دی او کنه دی؟ عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی. دا ارچا خوب دلیل نه دی. لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی. داغه وجه داده چې د پیغمبر دار چا خوب دروغ کې دی شي، لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کې دی، هغه رښتیا دی. لکه یو روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي. نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی. چې زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم، ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول. الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تاسو وایي چې زه محمد رسول الله. شیطان هر څه درته په خوب کې ویلې شي، هر خبره کولې شي، لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې پیغمبر په خوب کې ولید نو پیغمبر فرمایي چې امزه ولیدم، ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی، شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبریل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی. نو امام بیهقی وایي چې نه، برای راست आवाज بکیده. اس دے مقام کے علماء او بلا نکتہ لکھی چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړکې دارا اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن
دا په څومره زله راتلو باندې جبريل راوړي دي، څومره زله. علما لیکي چې 6,600 آیاتونه دا قرآن دی، او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 4,000 کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله، 4,000 کرتی. نو جبريل په کله کې دا راغلی چې ما خپل محبوب تاسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو، نو کله یو جلک خو ماتم. علما لیکي چې د عشق 2 مقام وي، او دا عشق ټکه عزت چې ما مال خدا سي په دغه مونږ راځي، ځکه چې زمونږ د عمل کې د عشق ټکه سب په دي آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسې سدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم، شرمېدل بے حیا بے غیرت قوم دی. اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرام توپ طرف ته لاړ شي، د آرام توپ او شیطانت طرف ته لاړ شي. اوس لفظ عشق که تاسو او پیژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنی څه ده. عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي، د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق. نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقۍ مینه توشي. نو مینه بیا داسي اتاو ما غوندې روټي خلاص نه وي. او زمونږ مون سره مینه ده، جومات ته راغلي یو صاحب او چې د جومات نه وځو، حج سره مینه ده، لاړو بیت الله شریف ته جرالو په کراچۍ کې ګرام کاله کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج ته لاړو چراغ مغازي د انګريزانو بودای په سر ده. خدای دې غر کړه سر دې کل کړي نه دی په حج. نو الته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کینچی کړي. تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ، اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ. مینه دې ته وایي لکه د ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله. مینه دې ته وایي لکه د ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله. مینه دې ته وایي لکه د حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله. مینه دې ته وایي لکه د حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله. مینه دې ته وایي لکه د حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله. مینه دې دا ابو هريره څنګه مینه و؟ لس ورځې وشوې چې روټۍ نه دا پړلې، لس ورځې نه روټۍ شته نه اوبه شته، مخامخ ناست دی او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګوري. پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی، اوچ شو د لوګي اوچ وینا جی ټیک ټاک نسے کیا ہوگے ورته یا رسول الله زما د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هواشته چې روټای مې وخړې، نه مې دا هواشته چې وب مې اوسکلې، نه مې دا هواشته چې چرته خې جامې مې واغوستې. هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې. بس دا مې هوس دی چې سترګو مې ستا ملاقات کوله او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې. مینه دې ته وایي چې ابو بکر د لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و،
چې مدینه ته لاړو خو چې څونه ټول باج کړ جارو یې والا کور کې لنګ والے دې کم ځای چې لنګ شلې دلې دې د کیکر پازغي ګڼلې ستنتار نو جبرائیل علیہ السلام راغه غم داسې د بوجای لنګ والے دې او د کیکر پازغي په کې سوري ګڼلې جبرائیل لنګ والے پیغمبر ورته ګوري و دا ولي ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابوبکر غوندې لنګ وهئ مینا دې ته وي چې د حضور د وفات आवाज راوته د ګورا حضرت عمر تور راويستا ول زما دې د خدای په ذات قسم وی کچا ویلې چې رسول الله وفات شونو سپته سر پرې د مرګ به وای یمنا د عمر دماغ کار پرې مینا دې ته وی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابي را پیغمبر را لګلې ما لور و دومت څه پیسې را ته پکا پیغمبر را لګلې وی چې وی ته خو مخکې راغلې وی مخکې مې د خدای په نامه غوښتې وی تاسل روپے راکړه اوس پیغمبر را لګلې ما چې صداغه په خاطر راغله حضرت عثمان د ټولو خزانو کندیانه ورته په جولای کې وای وې د محمد رسول الله په خاطر دا ټوله خزانه یو اصله لاړو پیغمبر ته وې چې یا رسول الله ما سره عثمان د سي چلو راوي ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټوله خزانه ورته واله ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټوله خزانه ورته واله کړې چې کتنه وې دادا سي خدای به ما ته چا خودلې دا دومره خدای چې ز پیژنم خو ستا په برکت پیژنم نو کتنه وې دا به ما ته چا خودلې نو ستا په وجه زکه ټوله خزانه مې په قربان مینا دیتا تاسو خیال راکړئ نو زما عزیزانو عرض به داو چې د مینې معنا دادا دی مینې ته په عربي کې عشق وایي او د عشق معنا دادا چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وایي چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زه درته په منبر ناست یم چې تاسو د هر رګ نه د خدای مینه توشوي ده وایي په ایمان دا مزګزاري هر رګ نه تاو ستاسو د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینا ټاو ده ها نه نو معاملې څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینا ټاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینا ټاو نه هغه خلق باندې د جنت بوی حرام بوی کلو خبره ده ممکن چې څوک مړ شي څوک په درېمه ورځ ورشي یو قبر پرانیزي حال یې وګوره اعلان دی چې څه کار کیږي ورسره دې زمانہ کې چې څوک مړ کیږي تاسو قصدن په درېمه ورځ ورشي او دا قبر پرانیزي اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي ناجایز دي خو دې پرانیزه او وی ګوره چې څه کیږي ورسره څوک چې راکې مړ شي زمون قبرونه د اور تنور زمون قبرونه د لړمانو تنور زمون قبرونه د مارانو تنور زمون قبر له د جهنم شغلې را ننوز نو د دې قوم خدای په عظیم قهر گرفتار قوم ټول پاکستان بلکې سمره دنیا کې اسلامی ممالک چې دي ټول عیاش او د خدای په عظیم قهر عرب ممالک وګورا ترک وګورا مصر وګورا
پیرنګیان یورپ په دې هیر شي، یورپ په دې هیر شي چې دا خلک د دوی عیاشي وګوري. پیرنګیان میمانې به دې هیر شي چې د دوی کرتوتونه وګوري. دا درته دا اورېدو نه ویم ما لیدلي، زه ورغلی یم